خواجه مشهد که څه هم کندوز ښار ته نږدې او اړوند سیمه ده، خو د تېرې ادارې واکمنو د نه پاملرنې له امله پکې د ښاریزې سیمې نښې نښانې ډېرې کمې تر سترګو کېږي. تازه د کندوز ښاروالۍ له لوري دغه سیمه کې د شپږو فرعي کوڅو د کانکریټ اچونې چارې پیل شوې. مسؤلین وایي د دغې پروژې پر تطبیق شاوخوا 9 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د چارو په بشپړېدو سره به خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. د کندوز ښاروالۍ د کندوز ښاریانو دپاره چې په مختلفو ساحو کې هغوی که د سړکونو ستونزو سره مخ دي او که له نورو ستونزو سره مخ دي، انشاءالله موږ هڅه کوو چې د کندوز ښاریانو ته په ټولو برخو کې خدمات وړاندې کړو. مالی لګښت یې له خپله د ښاروالۍ له بودیجې نه ورکول کېږي چې 9 میلیونه او 2 لکه افغانۍ کېږي او چې دا مجموعه شپږ کوڅې دي د دغه ښارګوټي چې موږ سږ کال یې په فلان کې نیولي دي او دا په کاملا په اساسي ډول باندې رغول کېږي. له دې سره د خواجه مشهد سیمې اوسېدونکي د خپلو کوڅو د کانکریټ اچونې چارو په پیل خوښ دي او زیاتوي چې د دغې پروژې په پلي کېدو سره به د دوی ګڼې ستونزې هوارې شي. وقتی سیل میاد در نوآباد مکمل منطقه ما سیل میگیره. حتی تاکاوای ما تو بخش شده که ما تانکر آوردیم هوای تاکا و کشیدیم، بسیار اذیت آزار شدیم. وقتی که تمام شود کارش تکمیل شود پروژه ما اوراقش برآید دیگه از خدا ما چی میخواهیم؟ یعنی از کثافات پر میشود، سرک ما خامه بود و با مشکلات گوناگون دچار بودیم. علی که الحمدلله امی خدمتی که شهروال صاحب ما این پروژه را در چیز آورد در نوآباد حق اولت بریازی داد، ما بسیار خوش شدیم. که څه هم اوس مهال په کندوز کې د ژمي د پیل ساړه بادونه لګیږي، خو د قراردادي شرکت مسؤلین ژمنه کوي چې د واورې او باران له اورېدو وړاندې به د دغې پروژې کارونه بشپړ کړي. پروژه کانکریت ریزی 6 کوچه خواجه مشهد است که هزینه از طرف شهروالی کندوز پرداخت می‌گردد. انشالله در مدت 5 ماه که در آینده پروژه را به بهره‌برداری می‌سپاریم و کار تکمیل می‌گردد. دا پروژه په داسې حال کې د کندوز ښاروالۍ لخوا پلي کېږي چې دمګړۍ د دغه ولایت د ښار اړوند د 300 فامیلي ښارګوټي د فرعي کوڅو د کانکریټ اچونې چارې هم په چټکۍ سره روانې دي چې د کارونو په بشپړېدا سره به کندوز میشتو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي.